بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. راته ګرانو هېوادوالو، نن غواړم تاسو سره د ریاست پاسپورټ هغه نوې اطلاعات چې ریاست پاسپورټ په خپل ټویټر پاڼه کې نشر کړې ده هغه تاسو سره شریکه کړم. دوی فعلا لپاره یو اطلاعیه صادره کړې ده او ویلي دي چې په خپله اطلاع کې ویلي دي هغه کسان چې آنلاین فورم ثبت نام کړی ده نو دوی کولی شي خپله فورمونه ډاونلوډ کړي او دوی ګوري او د جعلکارانو څخه د لرې اوسېږي. بازار کې د آزاد بازار کې یا تور بازار کې کسان پیدا شوي دي چې جعلي فورمې ورکړي د پیسو په مقابل کې تاسو تر څو دوکه کړي او تاسو نه پیسې ووهي. نو د دغې کسانو څخه آګاهي درکړې ده چې ډېر متوجه اوسېږي تر څو د دغه کسانو فریب ښکار نه شي. نو هغه کسانو چې ثبت نامونه کړي دي هغوی د منتظره شي تر څو نوبت یې ورسیږي او کوم کسانو ته چې تاریخ ورکړی ده هغوی د مراجعه وکړي او خپل فورمه د ځان سره واخلي او مراجعه دې وکړي. بل یې دا ویلي دي کوم کسانو چې تاریخ مشخص شوی ده دوی نشي کولی چې د خپله فورمه د بل چا ته ورکړي او ټول کارونه د هغه مخې ته یوسي. یعنې باید خپله شخص موجود اوسېږي تر څو هغه خپله مراجعه وکړي. بدون د هغه نه نشي کولی، یعنې بدون د کوم کس چې ثبت نام یې کړی ده یعنې بدون د ده څخه بل کس یې نشي کولی چې د کارونه مخې ته یوسي. باید هغه خپله شخص موجود اوسېږي تر څو کارونه یې مخې ته لاړ شي. او بل کوم کسانو چې د جعلکاري له طریقه غواړي چې فورمې ترلاسه کړي دغه فورمې په سیستم کې د ریاست پاسپورټ سم نه دي او فورمې د قابل اعتبار نه ده او بېرته یې فورمه باطله کېږي. بس منتظره اوسئ. کوم کسانو چې ثبت نامونه کړي دي کابل او ولایتونو کې دوی د منتظره اوسېږي تر څو یو تاریخ ورته مشخص کړي او په هماغه تاریخ ته مراجعه وکړي. او که احیانا غیر حاضر هم شي بیا هغه نه کولی شي چې بله ورځ کې یا یو میاشت وروسته یا 2 میاشتې وروسته کولی شي کابل کې مراجعه وکړي او بایومتریک شي. او فعلا لپاره خو کوم کسانو چې ثبت نامونه کړي دي کابل کې دوی ته که تاریخ ورکړی دوی کولی شي چې مراجعه وکړي په ټاکلي تاریخ باندې. چېرته غیر حاضر هم اوسېږي دوی ته دوی اجرات کېږي بایومتریک کېږي، کوم مشکل نشته. او کوم کسان چې په ولایتونو کې ثبت نامونه کړي دي هغوی هم تر 3 هفتو یا 2 هفتو پورې وخت لري کولی شي چې مراجعه وکړي او بایومتریک شي. مننه. کور آباد. لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو ښایسته ویډیوګانې د ریاست پاسپورټ پر ځای باندې او د پاسپورټ په اړه باندې. مننه. کور آباد.